اسئلة مهمة في حياة المسلم. د مسلمان په ژوند کې اهم سوالونه چې هر مسلمان ورته ضرورت لري. دا سوالونه چې کوم په دې مبارک کتاب کې دي، که دا تاسو یاد کړو زباني د دې جوابات او دلایل او په دې باندې ځان پوه کړو، نو د دین په بنیادي مسایلو باندې به پوه شئ. دا د دین بنیادي مسایل دي او هغه مسایل دي چې یو مسلمان دا نشي ویلی چې ما ته ضرورت نشته دي د زده کولو. لکه اوس په دې کې بنیادي مسله ده، لکه اولنی سوال تاسو اخیستی و، مسلمان به عقیده د کوم ځای نه اخلي؟ دې ته هر سړي ضرورت دی. ښه که زموږ په منځ کې اختلاف راشي څه به کوو؟ دې مسلې ته هر څه ضرورت دی. د قیامت په ورځ کامیابه ډله څوک ده؟ نیک عمل به څنګه قبلیږي؟ د دین څو مرتبې دي؟ اسلام څه ته وایي او د اسلام څو ارکان دي؟ نو دا خو اهمې مسلې دي، دې ته هر مسلمان ضرورت لري. یو مسلمان داسې نشته چې دا وایي چې زما دې مسلو ته ضرورت نشته. دا بنیادي مسایل دي، دا اصول دي د دین. نو کوشش کوئ چې دا مسلې په غور سره اورئ او ځان پې پوه کوئ او یادوئ یې او بیا ملګرو ته بیانوئ، خپلو خپلوانو ته یې بیانوئ، خپلو بچو ته یې بیانوئ، خپلو ښځو ته یې بیانوئ، هغوی پوه کوئ. زمونږ د خلک، زمونږ د پښتانه په دې باب کې ډېر کوته دي، سخت کوته. دا غم ورسره نه وي چې د ده په کور کې دا کومه ښځه چې د ده سره ده، د دې څه عقیده ده، د الله په باره کې د دې څه نظریه ده، دا د پیغمبر په باره کې څه وایي؟ آیا د پیغمبر پیژني او که نه؟ آیا د اسلام ارکان پیژني او که نه؟ آیا د په عقیده کې توحید پیژني او که نه؟ شرک پیژني او که نه؟ زما دا بچي د دوی عقیده څنګه ده؟ د دوی د الله په باره کې څه نظریه ده؟ دوی د پیغمبر په باره کې څه وایي؟ نه، دا تپوس نه کوي. ډېره لویه کوتاهي ده په دې باب کې. او حقیقي مینه د بچو سره او د ښځې سره او د مور پلار سره هغه دا ده چې ته هغوی ته دین وښیې، عقیده ورته وښیې چې الله یې د جهنم د اور نه بچ کړي. دا اصل محبت دی د بچي سره. دا محبت نه دی چې ته په دې کوشش کړي چې زما بچی اعلی تعلیم وکړي چې سبا له دې د ایسي لاندې نه ایسي. ښه په دنیا کې کېناست یو څو کاله د ایسي لاندې او یو څو کاله ورسره معلوم دی، بنګلم ده، دبدبم ده، ګاډی هم دی او هر څه دي، شهرت دي، بیا هغه همیشه ژوند به څه کوي؟ د هغې ورته څه ښولي دي؟ څه دي کړي دي؟ نه دي ښځې دپاره خیرخواهي وکړه، نه دي د مور پلار دپاره خیرخواهي ولټول، نه دي د بچو سره خیرخواهي. خیرخواهي د دې ټولو سره دا ده چې ته دوی کوشش وکړي هغه څه ورته وښیې چې د هغې د لاسه الله دوی بچ کړي د څه نه؟ د جهنم نه. دا بنیادي مسایل دي. په خپلو کورونو کې وښایئ، خپلو بچو ته، ښځو ته، مور پلار ته. مور پلار سره کښېنئ ورځ، مشرانو سره کښېنه، بابا خفه نه شي او پلار خفه نه شي، مور خفه نه شي، خو هسې کښېنو، د یو بل نه به تپوسونه وکړو، یو بل به پوه کړو او داسې ورته ووایه که زه غلط یم تاسو ما پوه کړئ. خو د توحید څه ته وایي تاسو پېژنئ وایي؟ آیا دا جایز دي تعویز غاړې ته اچول؟ آیا د باباګانو له تله، د درګاهونو له تله، د دربارونو له تله دا په اسلام کې شتي؟ آیا د پیري مریدي په اسلام کې شتي؟ او په دې طریقې سره ته هغوی سره خبرې شروع کړي او ورننوځي په دې موضوع کې چې دوی خو معلوم کړي که نه چې دوی څه عقیده ده. نو که څه پکې غلطي، که څه پکې غلطي ته اصلاح وکړي. زما خواته یو پیر یو انډین ناغی یو ځای کې زما اردو کې درس و. درس بعد ما پسې راغی ما ته وایي چې دا مشرک چې مړ شي الله یې نه بخي؟ مې نه یې بخي. دا قرآن کې دي ان الله لا یغفر ان یشرک به. بلکل نه بخي، بلکل نه. که ډېر ښه کارونه یې کړي نه یې بخي. او پای کې ښکلی مثال د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تره ابو طالب ډېره منډه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره وهلې ده او ډېر ولاړ، انجام بیا هم جهنم دی. ځکه چې عقیده د توحید نه وه. نو هغه په ژړا شو، سمې وژړل، سمې وژړل لکه ماشوم چې ژاړي. وایي ما دلاسه کوم هسې چې له مسله ستا څه ده؟ وایي زما مور پلار په دواړه په دې شرک باندې مړه دي، بلکل د هغوی اخره خاتمه په دې باندې شوې ده. زه ته یې خبر یم دې خبرې.
اخیری وخت پورې ساوتو پورې د هغوی دغه عقیده وه چې دا قبرونه والا د الله سره شریکان دي، دویم دا کارونه کولی شي، دویم دا کولی شي، دویم دا کولی شي، قبرونو ته سجده، قبرونه طوافونه، وایي د عقیدې دا نو اوس څه کي هغه لاړو دنیا نه. نو ډېر ښه ستا د خپل مور پلار سره دا دي، د خپلو بچو سره، د خپلو ښځو سره، چې ته د هغوی د عقیدې تپوس وکړې او دا مسلې ورته وکړې. نو یو سوال اووم سوال دی، د دې په باره کې یو مختصر خبره وکړو. مل ایمان وکم ارکانه، ایمان څه ته وایي او د ایمان څو ارکان دي؟ دا سوال دی. ایمان وایي څه ته وایي؟ یو ایمان دی او بل څه دی؟ اسلام دی. موږ فرق په عامو درسونو کې بیان کړی و. څه فرق دی؟ اسلام ظاهري اعمالو ته وایي او ایمان باطنی اعمالو ته وایي. اسلام ظاهري اعمال لکه موږ اسلام ارکان ذکر کړي وو که نه، شهادتین، مونځ، روژه، زکات، حج، دا ټول ظاهري اعمال دي. ایمان باطنی اعمالو ته وایي. بیا دا چې کله یو ځای ذکر شي نو بیا به فرق په دې طریقې سره کوي. ایمان څه ته وایي؟ وی الایمان هو اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. ګوره په ایمان کې درې خبرې لازم دي. ښه یاده کړئ دا خبره، ایمان کې درې خبرې لازم دي چې کومه پکې هم نه وه نو دا نورې فایدې نه در کوي. اولنې وی ایمان د زړه عقیدې ته وایي. ایمان د زړه عقیدې ته وایي، یعنی په زړه کې به عقیده ساتي. او د ژبې وینا ته وایي، په زړه کې به عقیده وي، په ژبه به وینا وي، او په اندامونو باندې به عمل وي. د درې خبرې لازم دي. ښه اوس یو سړی دی په خوله باندې وایي چې زه مؤمن یم او عمل هم کوي او په زړه کې عقیده نشته، نه چلېږي. دا څه دی؟ منافق دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره چې کوم منافقان ناست کلمه به وي که نه به وي؟ مونځ اودسې کوو که نه کوو؟ بیا منافقان دي. ولې منافقان دي؟ زړه کې نه وه. ښه یو سړی وایي زه په عقیده کې په زړه کې مو عقیده د هر څه منم خو په خوله یې نه ویم، مسلمان دی؟ نه دی مسلمان. په ایمان کې دا درې خبرې لازم دي. ګورئ، په زړه کې عقیده، په ژبه باندې وینا، او په اندامونو باندې عمل. دې ته ایمان وایي. بیا مخکې دا ویلي دي یزید بالطاعه وینقص بالمعصیه. دا ایمان ډیریږي د الله په بندګۍ سره او کمیږي په څه سره؟ کمیږي په ګناه سره. ایمان ګوره په یو ځای خو نه دی ولاړ. ایمان څه په یو ځای ولاړ دی؟ نه. لکه بعض ګمراه فرقو والا داسې شتي لکه مرجئه، هغه وایي دا ایمان څه دی؟ وایي دا په یو ځای ولاړ دی. چا چې کلمه ووایي لا اله الا الله محمد رسول الله نو بس د دې ټولو خلکو ایمان یو شان دی. نو داسې وایي بعض پکې وایي زمونږ ایمان او د ابوبکر ایمان یو شان دی، او ایمان زمونږ او ایمان د پیغمبر یو شان دی، او ایمان وایي زمونږ او ایمان د جبریل یو شان دی. ځکه چې هلته هغه وایي نه کمیږي او نه زیاتیږي. خو دا خبره غلطه ده. ایمان ډیریږي د الله په بندګۍ سره او کمیږي په څه سره؟ په ګناهونو سره. دلیل پرې راوړی لیزدادو ایمانا مع ایمانهم، چې د دوی ایمان ډیر شي. د دوی څه ډیر شي؟ ایمان. لیزدادو ښه واضح دلیل دی لیزدادو ایمانا مع ایمانهم، چې ایمان ډیر شي. نو ایمان ډیریږي او کمیږي، او دا خو واضح خبره ده. لکه اوس موږ دې درس کې ناست یو، زموږ د ایمان یو شان کیفیت دی. کور کې چې یو، یا په کار کې چې یو، یا په کمپنۍ کې یو، یا د مزدورۍ په ځای کې یو، یا بل ځای کې یو، زموږ ایمان دغه شانې څنګه چې دلته دی؟ نه. د ایمان کیفیت بدلیږي، ایمان ډیریږي کمیږي. کله چې انسان ګناه وکړي محسوسوي دننه چې زما د ایمان څه شو؟ دا کم شو. حتی چې کله جومات ته راشي او لمونځ وکړي او بیا د لمانځه نه دغه شان تازه وځي او خوشحاله، د زړه د سړي سمداسې ټوپونه وایي چې کله د لمانځه نه سړی وځي سم خوشحاله وي. لکه یو غټ بوج چې د اوږو نه څه شو هغه کم شو، سم خوشحالي. دا د څه خوشحالي ده؟ ایمان ډېر شو که نه؟ ایمان څه شو؟ ډېر شو. د دې په عکس باندې چې کوم سړی په کور کې پروت دی او منزل نه راځي، نو تاسو څه وایئ چې دا چې مونځ وکړو په جمع سره او دا چې ونه کړو، د دې دواړو ایمان یو شان دی؟ نه دی یو شان. ایمان ډېرېږي او ایمان
ایمان کمیږي او په دې کې عمل هم داخل دی. بیا یو حدیث راوړی دی په صحیح مسلم کې، دا حدیث دی الایمان 70 شعبه، ایمان څه د پاسه 80 څانګې لري. څانګې ګوره حدیث کې تشبیه د ایمان د ونې سره شوې ده، د ونې څانګې که نه، نو د ایمان هم دغه شان دی، د ونې په شان بنیادي دی، سټی ده، ویښې دی او بیا څانګې دي. نو ایمان څانګې لري سره پاسه 80، فافضلها قول لا اله الا الله. غوره څانګه کومه یوه ده؟ لا اله الا توحید. نو توحید په ژبه وینا ده او په زړه کې اقرار ده. هغه خبرې له اوس رالو چې په زړه کې به عقیده ساتي، په ژبه باندې به وینا کې. وادناها او د ټولو نه کمه په درجه کې هغه دا ده اماطة الاذى عن الطریق، د لارې نه هغه شی لر کول چې انسانانو ته یا مخلوق ته تکلیف رسوي. د لارې نه څه شی لرې کول دی په ایمان کې شمار کو که نه؟ نو دا عمل دی که نه دی؟ عمل دی. نو هغه خبره شوه چې ایمان د زړه عقیدې ته وایي، د ژبې وینا ته وایي، او د اندامونو عمل ته وایي، او دی دلیل دی. او کتاب تاسو سره دی چې تاسو ته دا مسله یادوي، دا ډېره اهمه مسله ده او مؤلف دلته ډېره مختصر را جمع کړې ده ټوله. بنیادی مسله سره د دلیل ذکر کړې ده او دا په صحیح مسلم کې دی. او بے ارکان ذکر کړي دي چې د ایمان 6 ارکان دي. د دې ټولو ارکانو تفصیل را روان دی، د یو رکن به انشاءالله تفصیل کو، خو دلته په یو ځای ټول ذکر کړي دي، مجمل غونډې ذکر کړي دي. صحیح بخاري هغه روایت راوړی دی، پیغمبر وایي ایمان دې ته وایي ان تؤمن بالله، په الله ایمان، وملائکته، په ملائکو باندې ایمان، وکتبه، په کتابونو باندې، ورسله، په پیغمبرانو باندې، والیوم الاخر، او په آخرت باندې، والقدر خیره وشره، او په تقدیر باندې که خیری او که شری، په هغې باندې ایمان. نو دا د ایمان څو ارکان شو؟ 6. په دې باندې به اکتفا وکړو. د یو سوال کافي دی یعنی نشست کې، او ډېر اهم سوال دی د ایمان تعریف، او آیا ایمان کمیږي او که زیاتیږي، او آیا ایمان کې عمل داخل دی او که نه، او دغه شان د ایمان څو ارکان دي چې دا مسله تاسو ته یادوي. او د ایمان څو ارکان دي، کوم یو ملګری به په دې اخرنو کې بیان کړي. دا په دا شاته چې ناست دي بیان کاره که ته شاته ناست په الله باندې ایمان، ملائکو باندې ایمان، آسمانی کتابونو باندې ایمان، پیغمبرانو باندې ایمان، آخرت باندې ایمان، او په تقدیر باندې ایمان. دا 6 ارکان دي د څه؟ د ایمان. ایمان کمیږي که نه؟ د څه سره؟ ګناهونو سره. او زیاتیږي که نه؟ په څه سره؟ په نیکو اعمالو سره. او ایمان وایي څه ته؟ څوک به تعریف وکړي د ناشنا کسانو کې؟ د ایمان تعریف به څوک جي آئی څه ته؟ په زړه کې عقیده، په ژبه باندې وینا، اندامونو باندې عمل. دا ګوره تاسو دومره غټه مسله زده کړه چې ګوره داسې ډېر مولیان شتي چې کومو نظریه غلطه ده، غټ پټکي یې اچولي، په کلونو مدرسو ته تللي، او دې مسلې نه دي خبر چې ایمان څه ته وایي، او آیا دا کمیږي که نه، دا ډېرېږي که نه، په دې کې عمل ته ضرورت دی او که نه. په دې مسله الله نه دي پوه کړي، او تاسو پې الله په یو څو منټه کې پوه کړي. نو دا د الله رحم دی. والله سبحانه وتعالى دي منغا بوكي بقرآن وحديث باندي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.